نورستان ولایت کې له 50 بې ځایه شویو کورنیو سره د یونیسیار نړیوال سازمان د عالی کمیشنرۍ لخوا د لمریزې برېښنایي تختو مرسته وشوه. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د وچکالۍ او جګړو له امله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی او اوس مهال شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه اداره همداراز وایي چې دمګړۍ دوی د مرستې رسونې په برخه کې فعالیت کوي او ټول تمرکز یې پر کورنیو بې ځایه شویو دی او شته مرستې کفایت نه کوي. له هغه وروسته چې نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته خپلې مرستې بندې کړي، یونیسف غواړي په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکړي. کونړ کې د اسلامي امارت ځواکونو د لرګیو څو مهم قاچاقبران د هغوی همکاران او سلګونه فوټه قاچاق شوي چارته راشنیولي. د کونړ والي محمد قاسم خالد وایي د قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه جدي ده او په دغه برخه کې هیڅ مراعات نه کوي. د افغانستان مرکزی بانک د نقدو پیسو پر ایستلو کې محدودیت یو سره کم کړ او اعلان کړی چې مشتریان کولای شي په اونۍ کې $400 یا 10,000 افغاني راوباسي او همدارنګ طالبانو په خارجي اسعارو باندې راکړه ورکړه هم منع کړې. له پاملرنې مو مننه.